ایران په سعودي عربستان توغندیز بریدونه کړي او امریکایي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولي. السلام علیکم. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د اوریا حمل د میاشتې نهمه چې له 2016 زیږدیز یا میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابره ده. پام وراړم یو مهم خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې د شهزاده سلطان پر هوایي اډه د ایران برید کې 12 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شهزاده سلطان پر هوایي اډه دغه توغندیز برید 13 ورځ جمعه ترسره شوی دی. دوو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې څرګند شي، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 2 کیسې 115 سونتوکي رسونکي الوتکې هم د پام وړ زیانمنې شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو له ډلې د 2 کسانو روغتیایي حالت نازک دی. په راپورونو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قوله راغلي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 300 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. د یادې قومندانۍ په خبره له دغو ټپیانو شاوخوا 215 کسان د توغندیو چاودنو له امله له دماغي ستونزو سره مخ شوي دي.